بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قريشي تا سلام قريشي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. سورة بقرہ 23, 24, 25 نمبر آیات. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا کچرتاسو پشک دا اغی کلامنا نزلنا علی عبدنا چه منگ نازل کردی پخپل بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاسو پشک چه دا اللہ دا طرفنا ندی و دا زانا جوڑ کردی نو فأتو بسورت من مثلہ پستاسو روڑے یو سورت پا مثل دا دے قرآن دا قرآن دا سورتنو پشان یو سورت یو ادنا کم مقدار والا. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ او تاسو را اوبلے را اغوار اخفل مددگاران من دون اللہ بغیر دا اللہ نا ان کنتم صادقین کچھر تاسو رشتی لیے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کچر تاسو دا قرآن مثل را نوڑو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا کچر تاسو دا قرآن مثل را نوڑو وَلَن تَفْعَلُوا او ہرگز نشے روڑی. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پستاسو او یرے گے دا اغی اورنا زان بچ کے دا اغی اورنا وقودها الناس والحجارہ چی خشاک داغی انسانان دی والحجارت اوکانی دی اعدت للکافرین تیار شوی دی دا کافرانو دا پارا. دا جہنم خشاک انسانان دی. کم انسانان چی دا اللہ حکمنا نمانی انکار تی نکی. کافران دے یو خشاک اور دویم خشاک کانی او گٹے چی دا کافران والا عبادت کی یا دغ کانی دی یا نور کانی دی.
وقودها الناس خشاک د دې خلق دی چې قرآن مجید نه مني او زمونږ په پیغمبر علیہ السلام باندې ایمان نه وروړي یا د الله تعالی او د الله تعالی د نور پیغمبرانو او آسمانی هدایاتو نه انکار کوي او د اسلام چې څومره قطعی او یقینی عقیدی دي د هغې نه د څه عقیدې نه انکار کوي نو دغه خلق د جهنم خشاک دی اللہ قرآن کے فرمائی سورۃ انبیاء کے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم بے شک تاسو وما تعبدون من دون اللہ او اغا معبودان باطلا چی دا اللہ نغیر ولا تاسو عبادت کوئے حسب جہنم تاسو او تاسو دغا معبودان حسب جہنم دا جہنم خشاک دے چی دا کم معبودان باطلا و عبادت شوی دے نو دا جہنم خشاک دے انتم لها واردون تاسو بدے ترازے لو کان هؤلاء آلهة ما وردوها کچرے دق معبودان دا باطل معبودان وے لو کان هؤلاء آلهة کدغ معبودان وے کواقی دا خدایان وے نو ما وردوها دی بنور آغل دے دوزخ تا وکلن فیہا خالدون تاسو او دی طولبا پا دے دوزخ کے ہمیشہ دے آیات کے چاہتے وے چی دا جہنم خشاکے کافرانو تو یہ کافر تاسو او تاسو دا باطل خدایان دا جہنم خشاک بل دے فرمائی اللہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ ہرچہ بے انصافا کافران خلق دی فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا نو دابد جہنم خشاک وی سورۃ جن آیات نمبر 15 کے اللہ فرمائی نو دینا معلوم شچ دا جہنم خشاک کافران دی او گناہگار مومن دا جہنم خشاک نہ دے اگرچہ دا گناہونو سزا بوتا ملاوی گی کہ اللہ اغواری تو دا دوزخ پا اور کے بعد گناہگار مومن لا سزا ورکلی شی خودی با دا جہنم خشاک نوی کافر چی جہنم تزی نو دے رسوائے لزی او مومن چی جہنم تزی نو دے صفائے لزی دا گناہونا غخیر تی لرکی صفا کئی نو دا جہنم خشاک سوک دی کافران والحجارہ او کانی نو دا کانو نا مراد یو خاص قسم تور کانی دی تور کانی سخت بدبوی کانی دی کہ پا اور کے ورواچے نو توم دیر پیدا کی اس خواب بویم پیدا کی نو پا جہنم کے دغ کانی بئی کہ اور با پہ دیر گرمی گی اس خواب بویم ہم کی چدا کافران پہ تنگ شی او بعض عالمان وی دینا مراد اغا کانی دی چی کافران و مشرکان تی بوتان جوڑ کریو او دا غیب عبادت کو نو دغا کانی بم دوزخ کے واچولی شی نو یو با پہ اور گرم کری شی او بلدا چی دا کافران با پہ خپشی کانی سو گناہ کرے چی اور کے اچھی وی چی گجر خپکے نو کٹا کٹے والا ہوا
چې دا کافر خفکینو دا بوتان ولا اور کې واچوا. اعدت للکافرین تیار شوی دی د کافرانو د پارا، دا دوزخونه تیار شوی دی کافرانو د پارا. دی آیات نه دا معلومه شو چې دوزخ او جنت د پخوانه پیدا دي، تیار دي، دا سینه چرستو بجوړي او کافرانو ته بیا په قیامت کې او خوري شي دا جو دوزخ درا شوی بنا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. دې مخکې آیاتونو کې د قرآن نا منکر خلقو د پاره وعید او صدا بیان شو، او په دې آیات کې د قرآن منونکو د پاره ثواب او خوشخبری بیانېږي. د قرآن پاک دا طریقه ده چې کوم ځای کې د یو څیز بیان وکړي نو ورسره د هغې مقابل هم بیانېږي. لکه د ایمان بیان وکړي نو ورپسې د کفر بیان کېږي، او که د کفر بیان وشي نو ورپسې د ایمان بیان کېږي. که د خوش قسمت خلکو بیان وشي نو ورپسې د بد قسمت خلکو بیان کېږي، او چې د بد قسمت بیان وشي نو ورپسې د ښکلي خلکو بیان وشي. او کله یو څیز ذکر کړي نو د هغې مثال او مشابه هم بیان شي، دې ته تشابه ویلی شي. نو دلته د مؤمنانو ته زیری ورکوي د آخرت د هغې نعمتونو په باره کې، داسې څیزونه چې د انسان ذهن یې په اسانه قبلی او په هغې باندې پویه اسانه وي. نو د آخرت نعمتونو په باره کې ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې الله پاک فرمایي وی ما د خپل نیکانو بندیانو د پاره تیاری کړی دی. څه شی مې ولا تیار کړی دی؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هغه نعمتونه الله تیار کړی دي ما لا عین رأت چې سترګو لیدلې نه دي، ولا اذن سمعت او نه غوږونو اورېدل د هغې کړي دي، د هغې ښکلي صفات غوږونو اورېدلې نه دي، داسې خشتا. ولا خطر على قلب بشر او د یو انسان په زړه کې او په خیال خاطر کې هم تیر شوي نه دي. او بیا د دلیل لپاره بطور اشهاد پیغمبر علیہ السلام د قرآن آیات ولست فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. ندی معلوم ہے سیو نفس تا هغه سچ الله د دوی د پاره پټ ساتلی دي، هغه نعمتونه چې هغه د سترګو یخوالی دي. یو حدیث مبارک کی راضی وی موضع صوت فی الجنة خیر من الدنیا وما فیها، یعنی د یوې کوړې په مقدار ځای په جنت کې د دې ټولې دنیا نه او د دې دنیا کې چې څه نعمتونه دي د هغې ټولو نه بهتر دي. د یو چابک یو کوړې ځای چې په جنت کې چاته میلو شو نو دا ټوله دنیا او څه چې په دنیا کې دي د قلق غوندې ځای ولا ډېر بهتر دی. نو په دې ځای کې چې د جنت د نعمتونو کم بیان شوی دی دا صرف د انسان د پوهې په اندازه باندې د ده د خیال او فکر مطابق شوی دی. کنی د جنت نعمتونو د دنیا د نعمتونو د ځمکې او د اسمان د فرق نه ډیر زیات فرق دی. د جنت د ټولو نعمتونو بیان په دې دنیا کې د انسان د سوچ فکر او خیال او عقل نه بالاتر شیز دی. د انسان عقل وته نه رسیږي. په دنیا کې د انسان په نظر کې د اوسېدلو ځایونه، د خوراک سیزونه او د دنیا کې میاں بیوی د یو بل نه لطف اندوزی دا لوی لوی نعمتونه شمیرلی شي.
نو دې دې کې الله پاک او دا الله محبوب پیغمبر په بیانونو کې د انسان د خواهش او د فکر او د خیال مطابق بیان چیزونه بیانېږي بطور انعام. نو الله فرمایي وبشر الذین آمنوا، زیر ورکا او خوشخبری ورکا هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل د نیکۍ کړی دی. وبشر الذین، زیر ورکا بشارت خوشخبری زیر هغه خبر ته ویلی شي چې هغه انسان ووري نو په دې بشرا په دې مخ باندې د خوشاله آثار او علامې ښکار شي. نو دلته هم چې کم خبر ورکول شي نو دا داسې خبر دی چې د دې په اورېدو سره د مسلمانانو په مخونو او په بشرو باندې د خوشاله نخ ښکار کیږي چې هغه د جنت همیشه نعمتونو خوشخبری ده. د دوی د پاره دلته الله پاک د ایمان سره د ایماندار د پاره د عمل صالح قید هم لګولې دي. ایماندار با عمل صالح هم کوي. نو دینه معلومه شو چې صرف ایمان د عمل صالح نه بغیر انسان د دې بشارت او زیری مستحق نه ګرځي. اگر چې یوازې ایمان هم د جنت د جهنم د همیشه اوسېدونه د بچ کېدلو سبب دی. او مؤمن چې هر څومره ګناهګاری نو یو وخت به د جهنم نه اوویستی شي او جنت ته بلار شي، مگر د عذاب د جهنم نه مکمل نجات د عمل صالح نه بغیر هیڅ کم هم مستحق نشي جوړول. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، زیر ورکا هغه خلکو ته چې ایمان یې راوړی دی او عمل صالح یې کړی دی، ان لهم جنات، چې د بشک د دوی لپاره د جنت باغونه بوي، تجری من تحتها الانهار، جاری بوي لاندې د هغې نه نهرونه، بیگی به د هغې نه لاندې نهرونه. دا جنتونه په داسې طریقه تیار کړی شوي دي چې په دې کې عالی شان محلات او هر قسمه ښایسته او انسان له مزه ورکوونکې قسم قسم بوټي او اونې به پکې لګېدلي وي. او د انسان خوند او مزه زیاتولو دپاره د دغې محلاتو او د دغې ونو بوټو لاندې الله د خپل عظیم شان مطابق یو عجیبه او ښکلی انداز باندې نهرونه روان کړي وي. پاوار ځمکه به روان وي، کندې به یې وله نی کړې. موږ خو د دنیا دې نهرونو ته ګورو نو ځمکه کې وله کنده کړي، هغې کې اوبه رواني. نو دا به په اواره ځمکه باندې وي، بلا تشبیه داسې لکه د شیشې پیپ په ځمکه د پاسه پروت دی، اوبه پکې غونډې روانې دي، یو خوا بل خوا نه خورېږي. اوس د دغه نهر خټه دا به د مشکو د عنبرو په شان خوشبویه وي. په دې نهر کې چې کم کاڼي وي دا به قیمتي مرغلرې وي، او د ظاهري حسن او زیبایش نه علاوه بېشمېره نورې فایدې به پکې انسان ته حاصلېږي. او روزانه به په خوند او مزه غشتو کې زیادت راځي. نو د دې نهرونو سره لږ غوندې حال سورة محمد کې الله فرمایي مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. دا هغه جنت چې وعده د متقیانو سره ده، دا هغې حال دا دی چې په دې کې به نهرونه وي. فیها انهار من ماء، پدې کې به نهرونه وي د اوبو، غیر آسن چې بدبویه به نه وي. وخت تېرېدو سره پکې بدبویي نه راځي.
وانهار من لبن لم يتغیر طعمه پدې کې به نور نهرونه وي د پيو لم يتغیر طعمه چې خوان کې به تغییر او تبدیل نوي انهار من لبن وانهار من خمر لذة للشاربين د شراب نهرونه به پکې چې هغه کې به خوند او لذت او مزه وي د سکونکو د پاره وانهار من عسل مصفى سنهرون بي پکې د صفا او خالص شاتو ولهم فيها من كل الثمرات دې د پاره پکې هر قسمه میوجات وي ومغفرة من ربهم او د دوی د پروردگار د طرف نه پکې بخشش هم وي دا د جنت نهرونه دي څلور نهرونه دي انهار من ماء دا ابو نهرونه بپکیوی نمبر 2 انهار من لبن دا پيو بپکی نهرونه وی نمبر 3 انهار من خمر دا شراب بنهرونه وی نمبر 4 وانهار من عسل مصفى دا صفا شاتو بم نهرونه وی دا سلور نهرونه په جنت کې وی د دې غسر چشمه به کم ځای وي دا سلور نهر د کم ځای نه را روان دي وی په جنت الفردوس کې د پیغمبر علی السلام چې کم کور دی نو د هغه کور نه به دا سلور نهرونه را روان شي او د پیغمبر علی السلام هر امتی کور ته ډایرکټ کنیکشن به ملاوي دا سلور نهرونه د پیغمبر علی السلام امتیانو ته ډایرکټ کنیکشن دی او نور قومونو ته وسنګي وی څنګه چې د پیغمبر علی السلام یو ادنا امتی کور ته ډایرکټ کنیکشن زی نو دغه سید پیغمبر علی السلام د کور نه هر پیغمبر ته بم یو کنیکشن ملوشي هر پیغمبر ته یو کنیکشن نو بیا د خپل پیغمبر د کوره د هغه امتیانو ته به نور کنیکشن ملاويږي واه واه امتی ته د پیغمبر علی السلام امتی او په جنت کې د پیغمبرانو سره پیسې کې یو شان تکړي دا برکت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله دې موږ د پیغمبر علیه السلام په امت کې همیشه ولري د دې امت نه دې الله بار کینا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري زیر ورکا اغی کسانو تا چی ایمان روڑی دے و عمل صالحی کلی دی چی بے شک دا دوی دا پارا دا جنت باغونا بی تجری من تحتها الانہارو جاری بی داغی لاندی نہرونا کلما رزقو منها من ثمرت الرزقا ہر کل چی دوی تا روزی ورکلیشی منها دا دی جنت دا باغونا من ثمرت دا میوجاتنا رزقا روزی وقالوا هذا الذي رزقنا من قبل دوی بوی دا خو اغه میوجات تی رزقنا من قبل چې من ته مخک ملو شویری کلما رزقوا منها من ثمرة چې کله دوی ته ورکلی شي د جنتونو نا میوه د خوراک لپاره وی دا خو هغه میوه دي چې من ته راکلی شي وی دا هغه میوه دي چې په دنیا کې من ته ملو شوی نو دا په دنیا کې دا میوه چې څنګه دي او څنګه نمونه دي هم دغه شان ته په جنت کې شکل به امداسي نوم به امداسي خو خوان مزه به داسي نه دی وای چې دا هم ته په دنیا کې دا میوه داسي یا سړی تقوی لګ اوسکا نو چې ویسه نو د دنیا او د جنت داغه د زمکه او د اسمان نه ډیر زیات فرق دا پړومبي ځل داسي ولې کوي چې د دنیا د میوه شکل او نوم ور کوي وی دا زکا کدا شکل د دنیا ورنکلی شي دا جنتی به سو پیجنی دا څه شي ما چې سکول کې سبق وې نو هغه ورځ کې د چترال یو ماسترو 400 پړو بيزل اولی دلا او راغی ناغه به موږ سره ټیوشن کو نو موږ داغه مخ کې غنیج ویو ناغي چې ته غنی لیدل نو الا او تاسو لرګي خوره
دا لرګي خوره دا څنګه خوند دې څنګه موږ ته خوګ دی بیا مولا غنیره وکړه نو هغه یو څو غنیره وخوړنو خوند دې ورکړه بیا موته دې ته غنی وای نو هغه غنی نه پیژنه هغه تاسو لرګي خوره نو که په دې جنت کې یو جنتی له داسې میوه ورکړي شي چې د دنیا په شانتي شکل نی نو دې بس وای چې دا څه شی دی زه سره سوکم چل به نو ورځي نو د دنیا د میوجات په شکل کې وای چې دې او پیژني چې دا فلانه میوه ده دا ام دی دا خټکه دا خربوزه دا انار نو شکل به د دنیا په شان چې دې او پیژني بیا چې دې وای دا خو د دنیا غدي کنه دا خو منګه او وخت هم خوړلې وای ته خو یو سکا نو خوند بیا عجیبه وي و اتو به متشابها دې تبداس همرنګ ورکړي شي چې دوی او پیجني او چې بیا پسار له په جنت کې بیا ولا نور مې ور وې دا هم پرون دې جنت کې خوړلې وې ته خو له اوسکا نو داغه پرونه جنتی می وینا داننه نورم عجیبه ده نو روزانه به خوند او مزه زیاتیږي او بعضی وی و اتو به متشابها هذا الذي رزقنا یعنی ثواب د هغه عملونو دي چې موږ ته په دنیا کې نصیب شویو چې نن موږ ته ملو شو هغه عملونه چې په دنیا کې مکرو دا خدای ثواب دی هذا ثواب الذي رزقنا من قبل في الدنيا دا ثواب د هغه شی چې موږ ته ملو شو په دنیا کې من المعارف والاعمال دا خدای معرفت او کم اعمالونه موږ ته په دنیا کې ملو دا د هغه ثواب دی و اتو به متشابهه بل معنا دا سکیږي چې دوی تبا راوړلی شي وربکړي شي هغه روزي او هغه نعمتونه چې هغه به برابر وي په مرتبو او اوچتوالي کې د دوی د عقیدو او د عملونو سره متشابهه دا نعمتونه د دوی د عقیده او د عمل سره متشابهه یو شان دي دا ټول معنی په خپل ځای باندې درست دي کلما رزقوا منها من ثمرة هر کله چې ورکړي شي دوی ته منها د جنت نه من ثمرة سمیوي رزقا روزي قالوا هذا الذي دی بوی دا هغه میوجات تی رزقنا من قبل چې من تراکلی شوی دی مخکې و اتو به متشابها او دوی تبور کولی شي دا میوه همرنګي شکل کې به یو شانتی خوند کې به بل شانتی زیاتې وي ولهم فيها ازواج مطهره او د دوی لپاره فيها پدې جنت کې پدې جنت باغونو کې ازواج بیبیان به مطهره خې پاکیزه د انسان مزاج او طبیعت دادی چې اول ځان د پاره د اوسېدو ځای غواړي یو کور مې وی چې لږ آرام خو مې پکې کولی سپه پردې اجره کې په جماعت کې او د چا دکان مخ کې په ډبه باندې به پروتیم خدای چې یو ښکلی کوري نو بنده اول کور غواړي چې کور ورته ملو شو شکر ویس شکر دے خدای کور دے راکر بیا دا دے کور آرائش او زیبایش سامان پسیو لگی چی دا کور خشتی دا خوشحاله سامان پاکی برابر کی نو چی دا هر سملوشی نو بیا دے بل فکر کشی یو رفیق حیات دیوی دا جن مرگری دیوی جا غی سر یوزے اسیگا ما اغم خوشحاله یوزم خوشحاله هم جنس بیا غواړي بیا دا هم جنس د مزاج مطابق پکاري هر سړی ته د خپل مزاج مطابق بیبي
چې دی وسره فطری او طبعی تور باندې خوشاله. دې بیبیانو د پاره هم په دنیا کې څو او صاف پکاري چې بیبي دې نه کوي. دې پسې مزه چې ډېره مالدار وي، دې پسې مزه چې ډېره قامدار وي، لوی لخر قومي وي. دې پسې مزه چې ډېره زیاته خشتره حسین او جمیله ده. دې پسې لار چې څومره دینداره ده، چې دینداره وي نو دا بیبي خو وي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي تنکح المرأة لأربع، د زنانه سره د څلورو وجونه نکاح کولی شي: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. د مال د وجنه، حسب او نسب د وجنه، د حسن او د جمال د وجنه، او د دین د وجنه. فاظفر بذات الدین تربت یداک. نو تخپل ځان په دیندار باندې کامیاب کا. نو حسن او جمال او مالداري ته قامداري ته مګورا، دینداری خدا. او بل حدیث مبارک کی راضی الدنیا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. دا ټول دنیا یو وخت پورې د نفع او فائدې شیز دی، خو بهترین شیز د نفع د دنیا نه صالحه او دینداره بیبي ده. هر چاته د خدای دینداره بیبي ملو کی. اوس دینداره بیبي څنګه وی مستفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة. مومن تا د تقوا نه رستو بهترین چیز د پیدې د صالح او دینداري بیبینا بل چیز بدا سے خنی ملو شوی. ناغه دیندار بیبی داغه خوبی دادا ان امرها اطاعته که خاون وته حکم او کینو د تابعداري وکي دا خپل بیبی دا چې سړی وته خبرو کی ویخه دا نه چې جبن اللور جوړ کې زخمی کی په دا دیندار بیبی. وان نظر الیها سرته که سړی وته نظر وکي نو دا خدای خپل خاون خوشاله کی پکته د سړی زړه باغ باغ شي. وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّأَتُهُ. او که یو سړی یو داسې کار باندې قسم وخوري چې د هغې پوره کول د ښځې سره متعلق وي او شرعاً جایز وي، نو د هغه په قسم کې رښتینوالی راولي. وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ. او کدا سړی د کور غایب شي، سړی چرته لاړ شي او په کور کې دا پاتې شي، نو د خپل ځان او د خاوند د مال خیر خواهی کوي، حفاظت یې کوي، خیانت پکې نه کوي. دا نه چې سړی په یو لاړ او دا په بل لاړه او ورسې ولا ګډ وډ کړل. نو دا د دیندار ښځې صفتونه شو. بل حدیث مبارک کې راغلی دی وی افضله لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجة مؤمنة تعینه على ایمانه. در ټولو نه بهترین چیز ذکر کون کې جبا، شکر کون کې زړه، او هغه مؤمنه بیبي چې د خاوند سره د ایمان په کارونو کې، د اسلام په کارونو کې تعاون کوي. نو دا دینداره ښځه ده. ښځه په یو څو څیزونو کې د خاوند نه کمه پکار ده او په یو څو څیزونو کې د خاوند نه زیاته پکار ده. دا کمې زیاتې کتابونه لیکلي دي، نو که د دې لحاظ ونه ساتي نو سړی به داسې سپک ډت پاتې شي. یو په عمر کې ښځه کمه پکار ده، سړی د اندازن په عمر کې زیات وي
او خزت یو پټې کما پکار ده ورېج نه دویم فقط دقت په وګدوالي کې یو پټې کما پکار ده او دریم په مال کې یو پټې کما پکار ده او څلورم په شرافت کې یو پټې کما پکار ده سړی دې تنر زیاتی پدې کې عمر کې یو پټې زیاتی قد کې یو سړی زیاتی مال کې لږ زیاتی او شرافت کې زیاتی څلور سيزونو کې د خاوند نه زیاته پکار ده حسن کې یو پټې خشته پکار ده خاوند نه لږه خشته ادب کې لږه زیاته پکار ده او تقوا کې پټې زیاته پکار ده او خو اخلاق او عادتو کې لږه زیاته پکار ده نو دا کور به خجوړي نو څنګه چې په دنیا کې د بیبيانو صفاتونه او هغه صفاتو تبندو ګوري او هغه څه وته ملو شي نو خوي نو دغه شانته په جنت کې بم دوی ته بیبيانه ملاويږي چې ټول اوصاف به برابر نو سړی په دنیا کې اول کور غواړي نو چې کور ملو شي نو داغه حسن برابر کې نو بیا وی رفیق حیات دی وی چې داغه سره خو وخت تیر شي نو دا د دنیا بیبيانه بسړي سره په جنت کې وی هر مؤمن سره خپل مؤمنه بیبي په جنت کې بوي او د دین علاوه نوري بیبيانه چې هغه په جنت کې پیدا شوي دنیا کې نه ابم د سره وی ادا سره با خوشحاله وي وسره یو جنتی په جنت کې بناستي پستکار کې ځان مشغول کړي دي ناس دي ناګانه پشاوته چالاس کې خودو چې پشاوته لاس کې خود نه داسې بروکت چې دا سوق دي چې بروکت نو داغه په مخ کې خپل مخ اولیدو مخه داسې صفاله کړي شیشي چې د پکې خپل مخ اولیدو ډېر خشتا دیوته من انت تسوکی هغه وته انا من المزید زه خود تعالی زیاتی انعام الله را لګلې ما نور بدی می خزم الله را لګلې انا من المزید د جنت د حورانه دا د کافرو نه جوړی شوی دي دا بدنونه د کافرو نه جوړ دي ډېرې بخښتوي وګوره دا دنیا کې دا خړه پړه را دا بداوینه ډېره مزیداره حسنداره دا غوي سرداره بوي د دنیا د حبيبي دا به د جنت د حور سرداره وي او دا غینه به مزیداره وي اگر چې دې کې خړه پړه د خپلته کې وړه راخشته پیغمبر علیہ السلام شب معراج کې جنتونو ته ورغی چې جنت ته ورغی جبرائیل ورسره ناګانه د جنت بیبيانه حورانه راجم شوی دي او په شریک باندې خوشحالي کوي سندره وي یو لګیا د نور غوږی خله او په اخره کې وسره بیا دیم یو ځکی حدیث کې راغلی ان فی الجنه لمجتمعا للحور العين فجنت کې یو اجتماع به یو جلسه غونډه به جوړی د حور العين يرفعن باصوات اوازونه به پورته کړی وي فزور لګیا دي داس اصوات اوازونه لم تسمع الخلائق مثلها چې مخلوق داغه پشانت اوریدلې نه دي ناغوي سوي وی نحن الخالدات فلا نبيد ابدا نحن النائمات فلا نبأس ابدا نحن الراضيات فلا نسخط ابدا طوبى لمن كان لنا وكنا له نحن الخالدات فلا نبيد ابدا من به همیشه پدی جنتونو کیو فلا نبيد ابدا نو من بچرهم فنا کی گناہ هلاکی گبنا نحن النائمات فلا نبأس ابدا من به همیشه په نعمتونو کیو فلا نبأس ابدا چربم فقیران کی گناہ نحن الراضيات فلا نسقط ابدا من به همیشه د خپل خاوندانو نه رضایو فلا نسخط ابدا چربم تخف کیګو نو ناراضه کیګو بنا غصب ورته نکو توبا لمن کان لنا وکنا لا خوشحالی هغه چا د پاره چې منګ د پاره دی او منګ د اغوی د پاره یو دا یو شانته لګیاوي توبا لمن کان لنا وکنا لا نور به لا اله الا الله لا اله الا الله
وی جبرائیل وته چې چپ شه محمد رسول الله تشریف راوړی دی بناګانه ټوله په خود شولې قلارې شولې بیا د پیغمبر علیه السلام سره د جنت دی بیبیانو خبره تیری کړې دي ټولو ته وی الله تاسو نورم خوشاله کا ډېر خشته الله در باندې زما امت خوشاله کا یو پکې داسې چالاکه غونډه ورا مخکې شولا وی دا الله محبوبه د قیامت پر ورځ باندې ما بچاله ورکې نو وی تا به بلال لورکما یا غیر اسه مختو که اله بلا تور حبشي غلام لمي ورکې وی چې هغه دې قبول کی کنه ا دې نور مخندل وی خندل وی دا با بلال ورکې وی بلال به تور نی په دنیا کې خو تور دی خدا دا ټول توراله براجم شي د جنت د حورانو په تندی باندې به خال اولګيږي چې دا حسن په ددوی زیات شي ولهم فيها ازواج مطهره د جنتیانو د پاره به فيها په دې جنتونو کې ازواج بیبیانی وی مطهره خی پاکیزه د دنیا د خیرو نه پاکي د بیمارو نه پاکي د بدو خویونو نه پاکي د انسان د مزاج مطابق به بالکل به خوشاله وي وهم فيها خالدون دی به همیشه وي په دنیا کې چې سړی وي کور مې دی وي بیا بیبیان پیدا شولې اوس خوشاله دی وي الله چې ته زمړ نشم چې ته دا بیبي مې مړ نشي چته کور مې روان نشي دا غم وسري الله وی مړ کېدل دي نشتا وهم فيها خالدون دوی به همیشه په دې جنت کې وي مرګونه بیا نشته نعمتونه ختمېدل نشته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين